سلامونه، وخت مو په خیر. په ارزو کې د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. په هرات ولایت کې یوه ښځه د یو نیم کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوې ده. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند سید مسعود حسیني وایي چې دغه ښځې په یو کور کې د صفاکارې په توګه کار کوو او د خپلو دوو نورو همکارانو سره د اختلافاتو له امله د یادې کورنۍ یو نیم کلن ماشوم د ودانۍ له 5م پوړ څخه لاندې غورځولی دی. د ښاغلي حسیني په وینا ماشوم د پیښې په ځای کې ژوند بایللی او د تورنې په لومړنیو څېړنو کې په خپل جرم اعتراف کړی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ د دغه ولایت له روزنیز مرکز څخه د 330 پولیسو له فراغت څخه خبر ورکوي. د خبرپاڼې له مخې دغه کسانو د بنسټیزو مسلکي او شرعي زده کړو له بشپړولو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړي دي. یو شمېر سیمه ییز چارواکو په دې مراسمو کې د مسلکي وړتیاو د لوړولو پر اهمیت، د اسلامي نظام د پیاوړتیا او د اسلامي امارت د اصولو پر مراعاتولو ټینګار کړی دی. د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د جنایي جرمونو د پام وړ له کمیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویاند وایي چې د امنیتي کمرو او پرمختللو ټکنالوژۍ څخه په ګټنې سره توانېدلي په هیواد کې د جنایي جرمونو کچه راکمه کړي او پر وړاندې جدي مبارزه لا هم دوام لري. عبدالمتین قانع بیا ټینګار کوي چې د غوره امنیت په ټینګښت کې د هیوادوالو همکارۍ اړینه ده. د کندهار د کرنې ریاست په دغه ولایت کې د انګورو حاصلاتو له زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د انګورو حاصلاتو زیاتېدو ته په کتو سره په دغه ولایت کې د ممیزو تولید بهیر هم زیات شوی دی. د هغوی په وینا په روان مریض کال کې دغه ولایت د انګورو له بڼونو څخه به 206,000 ټنه انګور راټول کړل شي او ډیری به په ممیزو بدل شي. په هرات کې یو شمېر صنعتکاران په دغه ولایت کې د خامک غاړو صنعت پر ودې هیله څرګندوي. هغوی وایي اوس مهال تار په کور دننه تولیدیږي او له دې کبله د خامک ګنډنې جامو تولید زیات شوی او بازار هم غوړېدلی دی. په همدې حال کې د هرات ځایي مسؤلین د دغه ولایت له صنعتګرو څخه د ملاتړ په موخه له هڅو ډاډ ورکوي. د ایران ولسمشر وایي تهران د خپلو ګټو د تامین په صورت کې خبرو اترو ته تر جګړې لومړیتوب ورکوي. مسعود پزشکیان ټینګار کوي چې هیواد د جګړې یا د هغې د پراخولو په لټه کې نه دی او که د تهران پر وړاندې ګواښونه او فشارونه ودرول شي د کړکېچ د دوام لپاره به کوم دلیل شتون ونه لري. ښاغلی پزشکیان زیاتوي چې ایران له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې لري خو امریکا او اسرائیل د تهران او د خلیج څنډې هیوادونو ترمنځ د اختلاف رامنځته کېدو په لټه کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان اعلان وکړ چې په تیره زیږدیزه میاشت کې غزه کې د مرستو له زیاتېدو سره سره پر ځینو توکو محدودیتونه لا هم پر ځای دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان وایي چې د هغو مرستو په کچه کې 33% زیاتوالی راغلی چې دغه سازمان او شریکانو یې تیره میاشت کې غزې ته داخل کړي دي. فرحان حق بیا ټینګار کړی چې په دې تړانګه کې بشري اړتیاوې لا هم خورا پراخې دي. روسیې د اوکراین د څه باندې 200 بې پیلوټه الوتکو له نسکورولو خبر ورکړی دی. د روسیې د ټاس خبري اژانس د دغه هیواد د دفاع وزارت له قوله راپور ورکړی چې د روسیې د هوایي دفاعي سیسټمونو 203 اوکرایني بې پیلوټه الوتکو مخنیوی کړی او له منځه یې وړي دي. تر دې وړاندې هم د روسیې د دفاع وزارت د زرګونو اوکرایني ډرون الوتکو له نسکورولو خبر ورکړی و. د خبرونو پای تر بیا ښې چارې.